بعض زنانه دا اعتراض کوي چې آیا خاوند ته ځان ښایسته کول څنګه دي؟ نو جواب دا ده چې خاوند ته ځان ښایسته کول دا بالکل صحیح دي، بلکې زنانه له پکار دي چې هغه خپل خاوند ته ځان ښایسته کړي، یعنې ښه مزېدار رانجه ولګوي، لاسونه او خپې سره کړي، دغه شان داسې رنګ جامې دې اچوي کوم رنګ چې خاوند ته خوښ وي. کور کې دننه چې خاوند کوم قسم جامې خوښوي نو په کار ده چې زنانه د خپل خاوند د رای خیال وساتي، دغه شان ښایسته او مزیداره خوشبویي استعمال کی، لیکن خبردار دا خوشبویي استعمالول دا په کور کې دننه وي، ځکه د کور نه بهر خوشبویي استعمالول دا حرام دي. دغه رنګ رانجو دنداسه نکریزې خوشبویي او ښایسته جامې دا ټول ظاهري حسن دی، د ظاهري حسن سره سره باطني حسن هم ډیر ضروری دی. د باطنی حسن او جمال لزما مراد د روح جمال دی، ذکر رسول الله مبارک فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، د ایمان په اعتبار سره کامل مؤمن هغه دی چې د هغه اخلاق ښایسته وي. ښځه که جامې ډېرې ښایسته واغوندي، خپل ځان ډېر ښایسته کي، لیکن دا ښځه بد زبانه ده، بد اخلاقه ده، بد کرداره ده، نو آیا خاوند به دې ښځې ته نږدې شي؟ چېرته هم نه نږدې کېږي. محترمو، نو د ښځې اصلي جمال حسن هغه د ښځې اخلاق دي. الله جل شانه دې په هره ښځه کې د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق پیدا کړي، او الله جل شانه دې زموږ په ښځو باندې د حیا او د عزت څادر راواچوي. وما علینا